ریلګاډي څو کریکې ووهلې او بیا یو درز سره وخوځېدو. سهیل دغه درز په خپله سینه کې محسوس کو. هغه د سګرټ نه یو دومره اوږد کش راښکو چې سګرټ ورسره لمبه شو، ولې هغه دغه لمبه ونه لیده او دا غالبا ځکه چې د هغه په زړه کې د دې نه زیاتې لمبې بلې وي. هغه د ریل ګاډي د کړکۍ نه سر را بهر کو. په سټیشن کې ولاړو کسانو مسافرو ته یې لاسونه وخوځول او مسافرو ورنه د لاسونو په خوځولو د رخصتېدو اجازت اخیستو. سهیل هر چاته په جوور نظر کاتل. د جدایي احساس له لفظونه لټول، خو چې کله یې سترګې په سیما ولګېدې نو خوله یې وازه پاتې شوه. د هغه په خپلو سترګو باور نه راتلو. د هغه د خولې نه لاشعوري طور یوه چغه وخته. هغه د کړکۍ نه لاس بهر کو. سیما لکه د ماشومانو په سهیل پسې رامنډې کې. هغه لا سهیل ته نږدې شوې نه وه چې د ګاډي رفتار ترېنه ښه لرې که. سیما په سټیشن سا ټاله پاتې شوه. د هغې لاسونه بې اختیاره خوځېدل او چې کله ریلګاډي د نظر د حد نه ووتو نو د سیما په خپل مخ لړۍ اوښکو ته پام شو. هغې زر په لوپټه اوښکې وچېکې او ځوړند سر د ریلوې سټیشن نه بهر روانه شوه. سهیل او سیما دواړه د یونیورسټۍ ملګري وو. په 2 کاله کې هغوی یو بل ته دومره رانږدې شوي وو چې د وخت فاصلې د خیال نه وتې وې. سهیل د ډېر لرې نه یونیورسټۍ ته د ځان په لټون پسې راوتی و او سیما د ښار د یوې داسې کورنۍ حیا وه کومه چې په دولت هم مړه وه او د شرافت ټسې هم خور وو. سهیل څو ځله د سیما کور ته تللی و او ځکه نو د هغې پلار او وروڼو پېژندو، ولې د سهیل دروند خوی او حیاناکې ځوانۍ دغه تګ راتګ هر ځل دروند کړی و. د یونیورسټۍ 2 کاله داسې د سترګو په رپ کې تیر شول چې نه یې سهیل احساس وکړی شو او نه سیما ته دغه اندازه ولګېده. خو نن چې کله د 14 پاس کولو نه پس سهیل کلي ته روان شو نو د زړه تارونو یې د ماضي یوه نغمه وچړله. هغه د دغه نغمې په هر ترنګ اوښکې توی کړي. خو وخت د دغه اوښکو هیڅ پروا نه شوه کولی. کلي ته د رارسېدو نه پس هغه څو ځله دا فیصله وکړه چې پلار ته د سیما په هکله خبره وکړي، خو هر ځل به ورله پوښتو د ارمان په مرۍ خپه کېښوده. څه موده خو هغه په دغه ذهني اضطراب کې راګیر و، خو په هغه ورځ د سر نه لمبه وخته چې پلار یې د تره لور سره د کویدن خبره وکړه. مور به ورته د تره د لور خبرې کولې او د سهیل په مخ به رنګونو په یو بل پسې منډې وهلې. هغه څو ځله اراده وکړه چې چغې کړي او دنیا ته د خپلې مینې کیسه بیان کړي، خو د خانداني روایاتو او د مشرانو د عزت تر مخه یې هر ځل په مرۍ کې لاړې وچې شوې. د سهیل ملګرو خندل او هغه په خپله مجبورۍ اوښکې تویولې. کویدن وشوه، سندرې وویلې شوې، مبارکیانې واخیستې شوې، خو سهیل به چوپ په خوله یوازې ګرځېدو. هغه نه پوهېدو چې څه فیصله وکړي، خو د سیما رالیږلي خط د هغه په ذهن کې یو طوفان راپورته کو. پرون راته چا ستا د کویدن خبره وکړه، ډېر څه مې درته لیکل غوښتل، خو په زړه مې د صبر تیږه کېښوده. زه خفه نه یم، خو دا یو ارمان مې ژوند ته نه پرېږدي چې کاش ما هم د غجینې یو ځلې لیدلی وې. اخر ستا د تره لور ده، لکه ستا به ښایسته یي. زما کویدن هم پرون مازدیګر د ماما زوی سره وشوه. ته خفه کېږه ما، دا د نصیبونو خبرې دي. د سیما د اسو کرښې خط د سهیل د ډېرو معصومو ارمانونو کتلو. هغه د ځان نه بیا دا تپوس کولو چې اخر سیما ته دا هر څه چا وویل، خو چې د هغې د کویدن خبرې ته فکر یوړو نو د وینې رفتار یې سیوا شو. د هغه په بېوفایي یې زړه له دلاسې ورکړي. د دلاسو دا ورځې هم داسې تېرېدې. د کویدن نه څه موده پس چې کله د سهیل واده وشو نو د ژوند په هر قدم هغه سیما یاده کړه. د تره لور څو ځله د سهیل دا خاموشي محسوس کړه، خو په مطلب یې ونه رسېده. کال پس چې کله سهیل د یو زوی پلار شو نو د ماضي یادونه یې د ذهن نه وویستل او د نوي ژوند سره یې نوې اشنایي جوړه کړه. ولې د اشنایي دغه عیني حالت درز وکړو چې پوره 3 کاله پس د سیما دویم خط راغی. هغې دا ځل هم یو څو ټکي لیکلي وو.
زه ستا د زوی د کېدو نه هم خبر شوم، یقین وکړه ډېره خوشحاله شوم. او هر رښتیا زما هم یوه لور شوې، دا بلکل زما په شان. ستا زوی به بیخي ستا په رنګ وي، خو خفه په دې یم چې لیدې یې نه شم. زما دپاره ورسره ډېره مینه کوه. د خط لوستو سره د سهیل په ذهن کې د سیما او د هغې د ماشومې تصویرونه راغلل. هغه غوښتل چې لاړ شي او د سیما لور یو نظر وویني، خو اوس دا خبره ګرانه وه. سهیل خط د یونیورسټۍ د ورځو په ډایرۍ کې خوندي کېښودو او بیا یې ژوند ته لاسونه ورکړل. هغه د نوکرۍ په ځای په کلي کې یوه وړه فیکټري ولګوله چې د سهار نه تر ماښامه پورې به همالته په کار اخته و. 10 کاله پس د سهیل کاروبار په خورېدو، د هغه د ژوند تقاضې بدلې وې. یوه ورځ چې د کار نه ناوخته راغی نو ماشومان ټول ویده شوي وو. ښځې ورته ډوډۍ ورکړه او هغه لا مړۍ نه وه پورته کړې چې ښځې ورته وویې نن د څه چوټۍ د کور په پته راغلې ده. خدای خبر چې د چا ده. د سهیل رنګ زیړ وتښتېدو. هغه ښځې ته د چوټۍ د راخیستو وویل. هغه په خط پسې پاڅېده او د سهیل ذهن ته بې شمېره سوالونه پرله پسې راغلل چې ښځې څنګه لفافه سهیل ته په لاس کې ورکړه نو د هغه زړه یو درز وخوړو. زر زر خط پرانیستو. د سیما د دې خط سره د سهیل زړه د ماضي نغمه یو ځل بیا په خوند وچېړله. پرون مې دا زړه ډېر ډوب کېدو نو ماشومان مې ځان سره کړل او په یونیورسټۍ کې د هغه ګورې ونې سوري ته کېناستم. چېرته به چې ما او تا کله کله مازدیګر تر ډېر ناوخته پورې ناستو. ماشومانو لوبې کولې او ما ته دا احساس کېدو چې ته کله ښار ته راځې نو د دې ونې سوري لا به خامخا راځې. او لکه څنګه چې زه دلته پرون د ځوانۍ په سوري پسې ورکه ګرځېدم، دغه رنګ به تا ته هم د دې ونې لاندې زما خیال سوري کېږي. د سهیل شونډې سپینې وتښتېدې. روټۍ یې هم دغسې پرېښوده او نه خپلې کمرې ته لاړو. ښځې ترېنه تپوس ونه کړو ځکه چې د هغې ذهن له دغه تپوس دپاره الفاظ نه راتلل. لکه د نور کلا د سیما د یاد هم وخت سره د سهیل د زړه نه کډه وکړه. 25 کاله پس بیا د سهیل بچي زلمي شو. هغوی د فیکټرۍ لمن نور هم فراخه کړې وه او ځکه نو سهیل به اکثر یوازې ناست و. کله به یې اوږدې ناولې کتلې او کله به یې د ځوانۍ د وخت په تصویرونو پسې چشمې لګولې وې. یوه ورځ چې هغه په کور کې بالښته ډډه وهلې وه او د نسیم حجازي لیکلې ناول یې لوستو نو چا دروازه ووهله. سهیل په درنو قدمونو دروازې ته ووتو. د ډاکي نه یې خط واخیستو. د چشمو په ګوټونو کې ورته لاندې باندې وکتل. د کمزوري وجود کمزوري زړه یې په سینه کې بې اختیاره ودانګل. سیما ته د 25 کاله د تېرېدو احساس و. هغې دا ځل لیکلي وو پرون چې مې کله په آینه کې د خپل مخ کتاب لوستو نو په خپل سر کې سپینو ویښتو ته فکر یوړم. ستا د سر ویښته خو به هم سپین شوي وي که نه؟ او په دغه سپینو ویښتو کې به ته څومره ښکلی او دروند ښکارئ. زه هره لحظه ستا د تصور په سترګو وینم او چې ته کله یوازې شي نو کله به دی زما خیال خامخا چیړي. سهیل څو ځله دا خط ولوستو. خولې له یې بې اختیاره راغلل. واقع چې لیونۍ ده. او بیا په درنو قدمونو د آینې مخې له ورغې. خپلو سپینو ویښتو ته یې وکتل. اول موسکی شو او بیا یې د زړه د تل نه یو سوړ اسویلې د شونډو سرونو له راغې. خو په خوله هېڅ هم ونه ویل. څو کاله پس د سهیل د زامنو ودونه وشو. لوڼه یې د پردو کورونو شوې او د هغه په ژوند د تنهایۍ تورې وریځې ګورې شوې. هغه به ټوله ورځ یوازې په خپله کمره کې ناست و. د کتابونو لوستو نه یې زړه موړ شو. خو په دغه تنهایۍ کې یو پارسل نوې هنګامه راپورته کړه. هغه د ډاکي نه پر رپېدونکو لاسونو دغه پارسل واخیستو. د پارسل د پاسه لیکلو ته یې په چشمو کې په غور وکتل. د سیما د خط پېژندو سره هغه د ځان سره غلي غوندې وخندل او بیا یې وویل ته ګوره لیونۍ زه پرې اوس هم ګران یم. بیا یې ډېر بې احتیاط پارسل پرانیستو. په هغې کې د سهیل خطونه د هغه د لاس ډېرې داسې نښې چې د سهیل نه په خپله هم هېرې وي. سهیل د دې هر څه نه زیات د سیما خط لوستو ته لیواله. د پارسل په ویښ کې یوه لفافه د سهیل په نوم وه. سهیل زر پر رپېدونکو لاسونو لفافه پرانیسته او چې خط ته یې په غور وکتل نو
په نظر کې داسې جذبې اړول شوې. ما وبخه سهیله، ما وبخه، ځکه چې زه مړه یم پوره 40 کاله وړاندې په هغه ورځ چې کله ما ستا د کودنې خبر اورېدلی و. دا ټول خطونه ما خپلې یوې ملګرې له دې وصیت سره ورکړي وو چې تا ته یې په مناسبو وختونو درولېږي، ته زما نه خفه نه شې ځکه چې ستا نه بغیر بل چاته د کتو سوچ هم نشم کولی. خپله لیونۍ سیمه وبخه. خودکشی د احساس سره د سهیل د رپېدونکو لاسونو نه خط پرېوتو، او چې د هغه زامن راتلو نو د سیمالیک د هغه په سینه پروت و او سترګې یوازې پاتې شوې وې. که وختونه دي تېر شوي زما مینې، که وختونه دي تېر شوي زما مینې، خو زما په هره ساه کې لا اوسېږې.